تاسو نه څوک په دغه طریقه باندې موبایل ته نه پټ کړي نو غل به اول کوشش کوي چې پاس نه موبایل لګاته کړي او دا چې دا ستا موبایل چې دا فلایټ موډ کړي او دویم به دا کوشش کوي چې ستا موبایل داسې کړي او دا بند کړي نو څنګه کولی شي چې دا په داسې بند کړئ نو لاړ به شئ سیټینګ ته او په سیټینګ کې لږ لاندې به راشي دا اوس وګوره فیس آی ډي اینډ پاسکوډ ته او دغه بیا لږ لاندې راشي دا اوس وګوره دلته به لیکلي کنټرول سنټر دا به باندې کې نوټیفیکیشن سره دا به هم بند کړئ نو دې نه پس اوس ګوره چې کله تاسو موبایل بند کړئ او پاس راکته کوي دا اوس وګوره اوس به کار نه کوي د بل سیټینګ دپاره به لاړ شي دا اوس وګوره خپل اپل آی ډي ته بیا به لږ لاندې راشي دا اوس وګوره دلته به لیکلي فایند مای په دې باندې به کلیک کړئ او دلته دا اوس وګوره دا به هم تاسو ان کړئ او دلته اوس وګوره فایند مای آیفون دې باندې به کلیک کړئ او دا دوه چې دي دا به ټول چې درې وړ دي دا به ټول تاسو ان کړئ چې څنګه تاسو ان کړئ چې اوس ګوره موبایل بندوئ دا اوس وګوره دلته ته لیکلي دي آیفون فایندبل آفټر پاور اف که چېرته موبایل بند وي بیا به هم تاسو دا موبایل بیا پیدا کیږي تاسو به لاست لوکیشن هم لګي بیا دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې خپل موبایل څه نه څه بچ کړئ کیدای شي پیدا شي کینې غل خو به ډېر زیات په عذاب هم شي ممکن چې ویډیو مو خوښ شي نور سره هم شیر کړئ ځان سره ویډیو سیف کړئ ما هم در سره فالو کړئ د نور اخیسته ویډیوګانو دپاره فکس وضع به سره اوسئ